حدیث مبارک کې راځي حسنوا اموالکم د خپل مال حفاظت کوي د خپل مال حفاظت کوي په ورکولو د زکات سره مال ورکي زکات ورکي مال به محفوظي د دو کونو سردار مبارک صلی الله علیه وسلم د دوړو جهانو سردار په منبر باندې تقریر کول صحابه کرام تشریف فرماو اے صحابو څوک چې د خپل مال نه زکات ورکي نو الله به د مال حفاظت کوي وی په دې لار باندې یو عیسی تیرېدلو نصرانی په لار تیرېدو او دا خبره اوریده نو چې وای اوریده نو ذهن ته دا خبر راغله چې دی وای چې مال زکات ورکولو سره د مال حفاظت کیږي نو اهل کتاب اهل کتاب دي هغه ول اورګه د پیغمبر په دې خبره باندې امتحان کوم چې دا یقینا مال په زکات ورکړې سره د مال حفاظت کیږي کنه ما یو ځکه بیان کولو نه اشاره چې مولوی صاحب کو څوک داسې و چې زکات سره مال سره حفاظت کیږي کنه کیږي زی ورکوم چې کی کنه کیږي نو کدای په دې سره کین نو دا سره گمراه دی لیکن هغه عیسی دی عیسی لا اقرار د ایمان نه کړي اکه هر څه وای با مسلمان به دا خبر نه کوي چیرې ما زکات ورکو زما خو مال تباہ شو دا څنګه چل دی نه پتا حکم د الله دی کې دې شستا د مال هلاکېدو وجه ډیر نور وجبای ابه زکات وجه نه دا عیسی دا خبر اوریدا نو روان دی کورته چې کورته لاړو مال خپل حساب اولګولو غ مال را واغستو چې څومره نصاب ور باندې هغه بار زکات په شکل ورکو خلا مسلمان محمدی نه دی ښا پیسې ورکړي ناګهانه لس شل منټه لاتیر نه دي چې وسړي ورته چټي راوړل کاغذ وته راوړل کاغذ کی ورته لیکلو چې مونږ باندې قافله را ووتله دغلو او ټول قافلې لوټ کړې زما قافله مخکې روانه ده وغله دومره ډېر دي ډاکوان چې زمونږ قافلې لوټ شوې نو که زه ګیر شم یا مال ګیر شو او مالک د مال ته وي خبر درغې نو دا به صحیح وي زمونږ مال د غلو لاس ته ورغی عیسی وجه دا څنګه پیغمبر دی هغه خو ول چې زکات ورکړي سره مال سکیږي د مال حفاظت کیږي نو ما هو مال ورکو دا سره راغی چې مال دې لاړو کور ته لاړو سوچ فکر کړي چې اوس د پیغمبر د خبرې دنه تپوس کوم او غصه او جلال نیولې دی و ډیر زیات خپه دی پدې کې شپه مکمله تیر شو چې سار به زکوم صد سره زبد پیغمبر ته ورزم او تپوس پکوم چې زمون عیسی خو دروغ نه دی ویلي ته دعوت نبوت کې د پیغمبر خبره الله دروغ کینا ز عیسی نه وړاندې موسی راغله علیه السلام دروغ نه دی ویلي الله د عیسی او د موسی خبره نه دروغ کوي ته ځان ته خاتم النبیین وې زبر تپوس نه کوم چې تا د دروغ ولي اول نعوذ بالله من ذلک عیسی سره روان دی کلا دروازې نه بهر راغې مسجد نبوي شریف ته لان رسیدلې نه دی یو سړی جلتې سره راغې خطي ورته وروړو ورته اے صاحب د مال خط والا او مبارک دشا اور تو د سم مبارکی راکه پرون خو ما تخت ملو ده د مال د هلاکې دو مبارکی راکه ورته وی نه 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 زپوی نه ما چې څنګه را رسیدلم
زکه دا ختمات استا د مال محافظ را کو چې دا ورسوا من ابل ورس خط لګلې ده نیمه لارنا اسنه چې هغه خط ور رسیدلې نه دا خط ور ورسوا ورته وای چې ای زما د مال مالکان هغه خط چې ما درلی ګلو ډاکوان زمنګ نه چار چا پیرو زمنګ نه شاته ټوله قافلې لوټ شولې زما قافله چې را ورسېدله زما اوخ پخپ باندې ګډ شو پرې وتلو غلو باندې زور راغې ولدا لیدلې اوخو د دې مال پرې دیو داشت مال ورسوي نو ټول مالونه یوړل مخکې قافلې نه مالم لاړو رستو قافلې نه مالم لاړو خو اے زما مالک آدم مال تا کم یو عمل کړي چې الله زمونږ د مال حفاظت کو اور توي خط کېدا اے بچي پراز دی پوي اوما اے خطر وړون کې پراز دی پوي اوما و بچي انتظار کا بے بدر سے جواب درکم چې ما کم عمل کړي دے سردار کونین تشریف فرما دے دی پمنڈرات الفاظ دا حدیث داری الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ سلام دیوی پتا باندی رحمت ند اللہ دیوی پتا باندے اے دا اللہ حبیبا اے دا اللہ حبیبا زر زر دی ایمان دا پارا لاس مبارک را اگد کا چی بیعت پا اسلام کمان ایمان روڑما ورطوی اے تخو عیسی مذہب والائی سنگ ایمان روڑے وی بس رنبے ایمان روڑم بے در تھا ہے تا پرن فرمائلیو چی دا مال حفاظتو کئی پا زکاة سرا سٹھیم دی وڑان دی فرمائلیو ز عیسیو ما مال لارو خپل مال نه زکات اویستو زما زړه کې دومره کینه او حسد راغې د مال د استونه بعد راته خطر راغې چې مال دی غلو ډاکوانو ونیولو زه تا پسې په غلطه اراده راتللم شپه تېرېدله نه ډېره اوږده شوه شپه تېره شوه او چې نن راتللم دوباره خط راغې او په هغې کې لیکلي چې الله ستا اوښه زخمي کړله هغه پرېوتله او د غلو د ډاکوانو قافله لاړه او د ستا د مال قافله محفوظه پاتې شوه نو یا رسول الله زر زر لاس را اوږد که چې ایمان راوړم الله اکبر کبیره ای صحیح دی الله جل جلاله دا زکات ورکول د هدایت ذریعہ وګرځولا دې کې یو وړې نقطې ته اشاره ده چې د مال ورکول سره د الله غصه سړيږي دا یاد ساتئ ګوره د مال ورکړې سره صدقات سره او به چې زکات سره ورکړي دا خډېر مونږه بل جمعه باندې اعلان کړو مونږ ول چې لرونو مونږ لا ضرورت ده د پیسو چې تنخواګانې مخکې خلاص شي او به مونږ هم بیغم یو الحمدلله ثم الحمدلله خدای دې مونږ او تاسو د هغه مال خاوندان کی چې د الله په لار کې په مینه لګاو د الله په لار کې په مینه لګاو مساجدو کې مدارسو کې خانقاو کې د الله په لار کې jihad ټول مونږ او تاسو د خپل مال قیمتي کو خدای مال لا کړي مال مونږ ته ملو دی او مونږ په قدر نه پوهیږو همدغه مال دولت چې مونږ نه پسوا ګناهونو باندې لګيږي رانه بدعات باندې زی رسومات باندې زی شکر وباسه چې الله دې مال په خزه کې قبول کړي یاد ساتئ دغه دین مونږ ته را رسېدلی او زه بار بار ذهن مې خبره مې یو بل طرف ته رانه لاړه شي مال مونږ سره هم دی طلحه سره هم دی دا د عبدالرحمن بن عوف اوخه دی د دې د خور نامه ده سعدي رضی الله تعالی عنها دا په طلحه باندې واده ده رضی الله عنه دا د طلحه بیبي ده سعدي رضی الله تعالی عنها فرمایي
د عوف لور ده، د عبدالرحمن خور ده. یاد ساتئ خدای دی بخیل سړی ته سخی ښځه ورکي، او خدای دی سخی سړی ته هم سخی ښځه ورکي. او چې خاوند دم سخی، ښځه دم سخی، پلار دم سخی، ورور دم سخی، بیا خو به دې مزي. ځکه لوی رکاوټ بعضې وخت کې مونږ ته ښځې جوړوي، دوکه را دوکه مو کې، یا په جامو یا په مکان یا په بل څه یا په بل څه. الله دې زمونږ د شیطان د دوکې نه په هر شکل باندې محفوظ وساتي. وای آمین. نو الحمد لله کفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وأيضا قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر وديگر علماء کرام وقراء عظام زماد قرآن و سنت دا اہل سنت والجماعت دا عقیدی سرا تعلق لرنکو عوام و خواسو اللہ جل جلالہ دی استاسو زمونږ د ټولو بلکې چې څومره د حرمینو شریفینو پس مکه کې په خطبه ویلو باندې کوم اجر او ثواب ملاویږي
دارنگی مسجد نبوی شریف کی خطبہ و دہاغی پا اوریدو اجر و ثواب ملاویگی اللہ دستاسو زمون د ټولو فقیرانو دا عمل دہاغی عمل د برکت قبول منظور او فرمائی رونو دا میاش زمونږ استاد په دې عرف کې دیلا زبرګه میش وای سملګورو ول چې مولوی صاحب تاسو په دې متعلق اسم ونول سو بیان انو مال دا خبره یقینا زمونږ د ذهن نه بعضی وخت کې خبره بل طرف ته لاړ شي د دې میاشتې متعلق چې کومنګ او تاسو په عرف کې ورنه د زکات د پاره د کال تیریدل دي څوک په ربيع الاول کې مالدار شو او بیا ور باندې ربيع الاول راغه او دی صاحب د نصاب په دغه ربيع الاول کې به زکات ورکړي او که یو سړی په ربيع الثاني کې مالدار شو صاحب د مال شو نو دی چې هغه مال چې د سره پاتې شي او هغه وخت ور باندې راشي نو په دې مینز کې چې څومره مالم راغلی او دی دا غړومبي مقدار نه زکات وباسي چې کوم ور باندې نصاب چې په هغه کال تیر شوی اوس به دغه مال د دې مال سره یو ځای کوي او په دغه وخت کې به د پوره کال زکات وباسي نو لازمی میش زکات تا یا رجب المرجب یا رمضان یا شوال نه هر میش کې چې تابانه کال برابر شوی صرف زمنګ د خلق یو سوچ ته هغه کمزورې سوچ دی صحیح نه دی چې یاره دا خو په دې پیسو باندې کال تیر شو نو داغه پیسو زکات به وباسم دا اوس چې کوم پیسې را روانې دي دا به بیر روان کال د خپل زکات وباسم نه بچ الله پاک درکړي او ته زکات وباسي دا پیسې غي سره زم کا او یو ته زکات وباسا الله جل جلاله د زکات متعلق خکارا مونږ ته قران شریف کې د مانزه په شان ته حکم کړي بار بار زه یو ټکی کومه په دې دی مان دا پښتانو نه خپکی زمنګ پښتانه په مانزه باندې او په تسبو ځان وجني خو زکات کې مونږ کمزوري الله دې رحم وکړي مونږ خا تاسو نه جو خپانه شي چې مولوی سره مونږ دی خو مونږه نو ټول یو کنه سره مونږ عبادت تلاوت نوافل ارسکو زکات ټیم چراشی بیا ایو واقعا یو عالم ذکر کړی دا مولانا زکریا صاحب رحمه الله یو مولانا سے بیان کولو تقریر کی اول چې کله کله مونږ نه زکات شیطانان په یو شکل باندې پریم ندی ورته او مشکل لا ته جوړ کی یا دا شیطان وسوسه غلط راواچي خزراته غوسه کی زویراته غوسه کی لوراته غوسه کی او کله کله دا انسی شیطان در ترکاوټ جوړي نو مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي هغه مبارک فرمای چې یو سړی را اوچت شو هغه ول چې ما خو نشو دوکه کوله په ما باندې د شیطان لاس خلاص او چې کله شیطان راشي زبر ورته داسې رکاوټ پیدا کوم چې په ما به زور نه رسیږي شیطان ډیر لوی لعین دی مکار دی انسان دوکه کوي چې کله دا سړی کور ته راغی عشر د غنمو یې واغستو نو چې روانېدو بچو په आवाज کو مورې ال پلار غنم یوړه چې مورې پلار غنم یوړو پاغي باندې پیریان کې ناس اخذ ورته خیر خوده وی باس ما قص کړي چې ما ته رکاوټ سوګم نشي اچولې
دا زه اوس وباسم ښځه یم لکه زمونږ د ښځو غوندې زوراوره وه بسرو غوندې لاس ور واچو دې لمنې ته پرېږده د بچو په غنمو کې دې څه کار دی دا خو مونږ ځان له ایښودلي بیا به څه کوو دا چې کړنګ جمع راشه او غنم لا شنه شوي نه بیا به څه کوې څه به خورې هغه غنم یې ترېنه لاندې وشینده صوفي صاحب چې لاړو بس لمنې سنډله را سنډله چا ورته ویلې خان زکات یې رانه وړو ویل یاره زکات وی ګوره مونږ درته ویل چې ډېر ضدونه مه کوه په دې خپله تقوا مغروره کېږه مه ویل نه که نه شیطان نه مې ځان خلاص کړو خو د شیطانانو مور نه مې ځان خلاص نه کړی شو مور را باندې غالبه شو دا مولانا زکریا صاحب لیکلي یعنی کله کله رکاوټ انسان ته ښځه شي نورونو مونځ فرض دی حج فرض دی زکات فرض دی مونږ مونځ کوو حج کوو چې خلک راته څیرې راواچي او زکات کې چې مسله راشي نو بیا څه وایو یاره بس زه خو وباسم مړه بس مړه ښه ډېر وباسم زما استاذ محترم سیدی و مرشدی مولانا محمد حسن جان شهید رحمت الله علیه زه دا خبره عرض کوم هغه مبارک به فرمایل 1,00,000 روپۍ صدقه د 1 روپۍ زکات برابر نه دی 1,00,000 روپۍ صدقه د 1 روپۍ د زکات د ثواب برابر نه دی مثال داسې دی یو سړی د شپې 1000 رکعاته نفل کوي خو د سار مونځ نه کوي نو 1000 رکعاته ډېر دي که 2 رکعاته ډېر دي 1000 ډېر دي که نه 1000 کې خو 2000 سجدې راغلې او دا 4 سجدې دي ولی د سار د مونځ الله په موږ باندې حکم کړی چې دا به کوئ او نفلی عباداتو کې راته الله اختیار را کړی کوي څومره کې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله او زکات کې دغه رنګې دا که ته په 1 کروڑ روپۍ صدقې ورکې او زکات ته حساب نه لګې چې نه مړه ما ډېر ایستلی نو دا زکات ګورې نه دی صحیح ښه فقهای کرام وایي د تبا باقاعده حساب کې زکات مونږ او تاسې الحمدلله مسلمانان یو په زکات کې ډېر لوی حکمتونه دي په زکات سره د مال حفاظت کیږي